د بخښونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د افغان غږ ډېرو درنو او قدرمنو اورېدونکو سلام. ستړي مشئ، ستاسو پام راړو د نن چهارشنبې د ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته. ملي دفاع وزارت د غور په مرکز پیروزکو کې د یوې چورلکې د راغورځېدو پخلی کړی. د ملي دفاع وزارت ویلي چې دغه الوتکه د تخنیکي ستونزې له امله غورځېدلې ده. دغه الوتکه پرون سیند ته د لوېدلې پلنکوچ موټر د مړو راویستو عملیاتو ترسره کولو په موخه یاد ولایت ته تللې وه چې د بیړنۍ ناستې پر مهال له یوه دیوال سره لګېدلې او لوېدلې ده. په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. د مالیې وزارت د پالیسۍ معین انجینر سلطان محمد زبیر د ایران اسلامي جمهوریت د مرکزي بانک د نړیوالو اړیکو له مرستیال ډاکټر محسن کریمي او دغه هیواد د سوداګرۍ او خزانهدارۍ برخې له مسؤلینو سره کتلي دي. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مالي او اقتصادي برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د تیر 1402 کال د هیواد د صادراتو او وارداتو ارقام راټول او تحلیل کړي دي چې له مخې د صادراتو ارزښت 1 میلیارډ 270 میلیونه 900 زره او د وارداتو ارزښت 8 میلیارډ 570 میلیونه 300 زره ډالرو ته رسیږي. د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نورالحق انور د پروسو د اسانه کولو او هوکړه لیکونو په تړاو خبري ناسته کې ویلي په ټولو کاري برخو کې د دولتي پروسو ساده کول او د روڼتیا رامنځته کول کولی شي د دولت او ملت لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د پروسو اسانه کولو او هوکړه لیکونو په تړاو خبري ناسته کې ویلي چې هیواد کې د برېښنایي حکومتولۍ د ودې لپاره هڅې روانې دي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده د یونوپس دفتر له رئیس جورج موريرا او ملپلاوي سره کتلي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې ښاغلي موريرا په یاده کتنه کې ویلي چې هڅه کوي ترڅو په افغانستان کې خلکو د کاري زمینې برابرولو په موخه بېلابېلې پراختیایي پروژې پلي کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې ریاست وایي چې دغه ریاست یو پلاوی د لرغونو سیمو او تاریخي ابداتو د حدودو د څېړنې او معلوماتو په موخه د سمنګان ولایت له لرغونو سیمو څخه لیدنه کړې ده. ملي دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت لومړی مرستیال ملا محمد فاضل مظلوم کونړ ته د سفر په ترڅ کې د یو شمېر مسؤلینو په ملتیا د 201 خالد بن ولید قلي اردو اړوند د عبدالله بن عباس له دویمې پلې لیوا څخه لیدنه کړې ده. د ترکیې په استانبول ښار کې د اسلامي نړۍ د علماو مشورتي کنفرانس د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسید. د دې کنفرانس په پریکړه لیک کې پر غزه د صهیونیستي رژیم بریدونه په کلکه غندل شوي او په سملاسي بندېدو یې ټینګار شوی دی. د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو. تر بیا ښې چارې، لوی علامو مل.